خبرونو سرټکی مو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پلان تازه جزئیات امو له باخبره سرچینو د دې پلان ځینې جزئیات ترلاسه کړي د معلوماتو پر بنسټ طالبانو نړیوالې ټولنې د دریو مهمو غوښتنو په ځواب کې درې غوښتنې وړاندې کړي. په کینیا کې د ظاهر قدیر نیول کېدل. قدیر د امریکا له لوري د نشهیي توکو د قاچاق او د ډیرو وسلو لرلو په تور تورن دی. د هوکړه لیک دې ته ورته و لکه هیواد چې د کلیزې کیک په څیر طالبانو ته وسپاري. د طالبانو لپاره خوږه خو د افغانستان لپاره د دوحې طرحه هوکړه. د هارټسون انسټیټیوټ پخوانی امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوحې هوکړې کې لګښته پرته ګټونکي وه او غزه پرته له ځنډه د اسرائیلو تر بریدونو لاندې. د غزې ملکي دفاع سازمان وایي چې ډیر استوګنې سیمې په نښه شوي. سلامونه، وخت مو پخیر. نن سه شنبه دوهم د غویی چې برابرېږي 22 د اپریل. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی پلان سیمهییز او لویدیځ لید لوري راټول کړي دي خو تر اوسه وروستی شوی نه دی. په ملګرو ملتونو کې سرچینو امو ته ویلي دي چې نړۍ په دې پلان کې له طالبانو څخه درې مهمې غوښتنې کړي دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، بشري حقونو ته درناوي او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه. د سرچینو په وینا طالبانو هم ملګرو ملتونو ته د ټولو بندیزونو لرې کول او د افغانستان سیاسي استازولیو سپارل او د افغانستان کنګل شوو پیسو ته لاسرسي د خپلو درو اصلو غوښتنو په توګه شریک کړي دي. له دې پلان څخه خبره کسان طالبانو غوښتي قاطع او نه بدلیدونکو خو د نړیوالې ټولنې غوښتنې په عمومي ډول مباهمې او بیرته راګرځېدونکي بولي. د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان د نړۍ یو جلا جوړښت دی. د سیاسي مشروعیت نشتوالی، د بشري او اقتصادي بحران سره مخ او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه لوړې اندېښنې. ملګري ملتونه د یوې نوې طرحې په جوړولو بوخت دي ترڅو افغانستان بیرته نړیوالې ټولنې ته راوګرځوي. په دې سازمان کې څو باخبره سرچینې امو ته وایي چې د سیمې او لویدیځو هیوادونو نظرونه راټول شوي د دې لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو څه وکړي. خو دغه پلان لا نه دی بشپړ شوی او دا هم روښانه نه ده چې کوم هیواد د افغانستان او طالبانو په اړه څه وړاندیز کړی دی. سرچینې وایي چې نړیوالې ټولنې په دې پلان کې له طالبانو څخه درې مهمې غوښتنې کړي دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، بشري حقونو ته درناوی او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه. طالبانو هم خپلې درې اصلي غوښتنې له ملګرو ملتونو سره شریکې کړي دي. د ټولو بندیزونو لرې کول، د ملګرو ملتونو د څوکۍ په ګډون ټولو افغان سیاسي استازولیو ته لاسرسی او دریم د افغانستان کنګل شویو پیسو ته لاسرسی. د دې پلان لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو غوښتنې په بشپړ ډول هغه څه دي چې دواړه خواوې یې له 3.5 کلونو راهیسې له یو بل څخه غواړي خو نه دي توانېدلي چې یوې هوکړې ته ورسیږي. طالبانو په وار وار د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو په اړه خبرې رد کړي او د بشري حقونو کړکېچ کم شوی نه دی بلکې لا پسې ګړندی شوی دی. We also know what the Taliban's demands are in this process. موږ پوهیږو چې طالبان په دې پروسه کې څه غواړي. دوی د ټولو کنګل شویو شتمنیو خوشي کول، د ټولو بندیزونو لرې کول او بشپړه ډیپلوماټیکه پیژندنه غواړي. اندېښنه دا ده چې دا غوښتنې خورا مشخصې، قطعي او نه بدلیدونکې دي. نو که چیرې د دې غوښتنو څخه کومه یوه پوره شي نو نړیواله ټولنه نشي کولی هغه بیرته واخلي. په داسې حال کې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندې شوي دي خورا عمومي، مبهمې او بیرته راګرځېدونکي دي. په دې معنی چې طالبان کولی شي سمبولیک ګامونه پورته کړي او بیا یې په اسانۍ سره بیرته واخلي. باخبرو او له ملګرو ملتونو څخه سرچینو امو ته ویلي چې نوی پلان بلا هم د ملګرو ملتونو خپلواکي ارزونې وڅاري. د فریدون سینیرلی اوغلو ارزونه چې په جوړښتونو کې د ښځو د ګډون، د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د رامنځته کولو لپاره د خبرو اترو او یو شمېر نورو برخو سره له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو وړاندیز کوي. خو دا پروسه باید د یو ځانګړي استازي لخوا وڅارل شي.
که څه هم د خپلواکي ارزونې پایله د 2023 کال په پای کې د امنیت شورا 22 پریکړه لیک و، خو نه ځانګړی استازی وټاکل شو او نه هم د افغانستان د کړکېچ ارزونه وشوه. اوس سرچینې امو ته وایي چې ملګري ملتونه بیا هڅه کوي خپلواکه ارزونه د خپل نوي پلان سره د یوې پراخې طریقې په توګه پلي کړي، خو د طالبانو لخوا د سیمې او لویدیځ د نظرونو د توپیر سره. دا روښانه نه ده چې دا نوی پلان به کله د سیاسي پروسې لپاره نوې دروازه پرانیزي. هغه پلان چې لا د مخه له نیوکو سره مخ شوی دی. د ناروبي ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې د نشي توکو د قاچاق او د درنو وسلو د لرلو په تور نیول شوی دی. د دې راپور پر بنسټ د امریکایي چارواکو او دغه هیواد د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې لخوا ثبت شوي جرمي شکایت کې د متحده ایالاتو ته ښاغلي قدیر د سپارلو غوښتنه شوې ده. په راپور کې زیاته شوې ده تمه کیږي چې هغه به په متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. په ورته وخت کې د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزارت د جنایي څانګې یو چارواکی امو ته تایید کړي چې ښاغلی قدیر هغه وخت هم د نشي توکو په قاچاق کې مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ظاهر قدیر په کینیا کې د نشي توکو د قاچاق او درنو وسلو د لرلو په تور نیول شوی دی. د ښاغلي قدیر کورنۍ د هغه نیول کېدل تایید کړي دي. په همدې حال کې نړیوالې ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې نوموړی تېره اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د متحده ایالاتو په غوښتنه نیول شوی دی. د دې راپور پر بنسټ ښاغلی قدیر د نایروبي په سیټي هوټل کې نیول شوی او د دغه ښار یو محکمې متحده ایالاتو ته د هغه د سپارلو هوکړه کړې ده. په راپور کې زیاته شوی چې هغه د میلماني عالی محکمې په امر نیول شوی او د هغه د لیږدولو پروسه روانه ده. په ورته مهال د محکمې مشر قاضي بنمارک اخوبي د کینیا د عامه څارنوالۍ د دفتر لخوا د ښاغلي قدیر د نیولو او سپارلو غوښتنې سره هوکړه کړې ده. په خپل وروستي دلیل کې محکمې ټینګار وکړ چې د ښاغلي قدیر په نیولو کې ساتل نه یوازې د استرداد پروسې د پرمختګ لپاره اړین دي، بلکې د هغه د احتمالي ملګرو په پیژندلو او نیولو کې هم مهم رول لوبوي. طبق تجزیه و تحلیل راپورها و گزارش‌هایی که در 20 سال اخیر منتشر شد، قاچاق مواد مخدر افغانستان یکی از منابع پردرآمدی نه تنها مقامات بلکه سازمان‌های استخباراتی منطقه و دنیا در عملیات غیر قانونیشون بوده. لدې سره هم مهاله د پخوانی حکومت د کورنیو چارو وزارت د جنایي څانګې وی سرچینو امو ته تایید کړي چې ښاغلی قدیر د پخوانی حکومت په موده کې هم د نشي توکو په قاچاق کې مهم رول لوبولی دی. ظاهر قدیر به دوران جمهوریت که وکیل هم بود و تعداد زیاد از وکلا و وزرا و این رهبرا همگی از اینا دست داشتن در فروش و قاچاق مواد مخدر، در غصب، چور، چپاول و هزارها جنایت دیگه به شمول یک تعداد از اعضای وکلا که خانم ها بودن اوجه هم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر. د نړیوالې ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې امریکایي چارواکو د یوې رسمي ډیپلوماټیک یادښت له لارې د ښاغلي قدیر د سپارلو غوښتنه کړې ده. د رسنیو د راپور له مخې هغه اوس مهال د کینیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی او تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به امریکا ته د سپارلو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. مخکې له دې هم د ظاهر قدیر خپلوانو د هغه د نیول کېدو خبر امو ته تایید کړی و. د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی لوړپوړی مشر وایي چې واشنګټن د دوحې په هوکړلیک کې افغانستان د زوګړې ورځې د کیک په څیر طالبانو ته وسپاره. د امریکا دغه پخوانی پوځي چارواکي د دوحې هوکړلیک کې ډیر کمزوري ګڼي او ټینګار کوي چې دې هوکړې طالبانو ته ډیر امتیازات ورکړه. له بلې خوا د امریکا د پوځي پخوانی مرستیال لوی درستریز هارټسون انسټیټیوټ کې په خپله وینا کې وایي چې پخوا پاکستان د پوځي په مستقیم ډول حقاني ډلو او طالبانو سره مرسته کوله او هغوی ته پوځي روزنه ورکوله. جنرال چیکن زیاته کړې چې طالبان اوس سلګونه پخواني حکومتي چارواکي وژلي او زرګونه ورک شوي دي.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي او د ترهګرۍ د ودې په اړه د امریکا د پخوانیو پوځي چارواکو ویناوي. د هډسون انسټیټیوټ د امریکایي چارواکو د دې سختو ویناوو شاهد وو. د امریکا او مرکزي اسیا لپاره د ملي امنیت شورا پخوانی لوړپوړي مشر په ګډون امریکایي چارواکو د 2020 کال په فبروري کې د دوحې هوکړلیک لاسلیک کولو باندې نیوکه وکړه. هغه هوکړه چې د دوی په باور د افغانستان د سقوط لپاره یې لاره هواره کړه. د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی لوړپوړي مشر د دوحې هوکړلیک د زوکړې ورځې له کیک سره پرتله کړی چې افغانستان یې طالبانو ته وسپاره. دا هوکړلیک دې ته ورته و لکه هیواد چې د کلیزې کیک په څیر طالبانو ته وسپاري. دا د سولې یوه هوکړه نه وه، بلکې دا د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه هوکړه وه. هغه هوکړه چې په حقیقت کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. اصلي موضوع یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل وه، په داسې ډول چې امریکا تقریبا هر هغه څه ومنل چې طالبانو وغوښتل، یوازې د دې لپاره چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال طالبان پرې برید ونه کړي. په دې انسټیټیوټ کې د امریکا پخوانی پوځي چارواکي د افغانستان وضعیت بحراني ګڼي. د امریکا د پوځ د پخوانی مرستیال لوی درستیز په وینا دوی له افغانستان څخه بهر عملیات پلانوي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال جیکین زیاتوي چې طالبانو سلګونه پخوانی حکومتي چارواکي وژلي او زرګونه نور ورک شوي دي. طالبانو سیاسي ګوندونه منع کړي دي. یوازې یو ګوند شته او هغه هم دوی خپل دي چې واک لري. مخالفان د نیولو، شکنجې، جلاوطنۍ او مرګ سره مخ دي. طالبانو سلګونو پخوانی حکومتي چارواکي وژلي او زرګونه ورک شوي دي. په هډسون انسټیټیوټ کې د امریکا د پوځي چارواکو لخوا د طالبانو په ملاتړ کې د پاکستان پر رول کلکه نیوکه شوې ده. د امریکا د پوځ پخوانی مرستیال لوی درستیز وایي چې د پاکستان پوځ په مستقیم ډول حقاني شبکې او طالبانو ته روزنه ورکړي چې د امریکایي ځواکونو او د پخوانی حکومت د پوځ پر وړاندې عملیات ترسره کړي او د طالبانو ملاتړ یې کړی دی. خو زموږ اړیکې له پاکستان سره ښې شوې دي. ولې؟ ځکه چې اوس دا په حقیقت کې د دوی په ګټه ده، ځکه چې دوی په خپله خاوره کې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شوي دي او د دوی ګواښ یوه برخه د طالبانو په نوم یادیږي. اوس دوی د معلوماتو چمتو کولو ته لیواله دي او موږ یې منو. البته زه هیله لرم چې موږ هیڅکله د دوی تیر او په افغانستان کې زموږ په اوږدمهاله ستونزو کې د دوی رول هیر نه کړو. هغه څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو هغه یو ستراتیژیکه پالیسي ده. The objections of the entire military chain of command, the unseen commander, the CENTCOM commander. د هډسون انسټیټیوټ ګډونوالو د طالبانو پر سختو قوانینو او محدودیتونو هم نیوکه کړې. د افغانستان وضعیت یو بحران بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې یو جدي بشري بحران روان دی او د هیواد اقتصاد 10% کم شوی دی. ماری کبیر سراج بی شاپینګ چې په دې وروستیو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په توګه ټاکل شوی، د افغانستان د شاهي کورنۍ له اولادو څخه د شنونکو دا ګمارنه د ټرمپ د ادارې په مشرۍ د افغانستان په قضیه کې د یو نوی فصل نښه ګڼي. بالاخره د افغانستان قضیې ته ټرمپ وکتل. د ټرمپ ادارې ماری کبیر سراج بی شاپینګ د افغانستان د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه ټاکلې ده. میرمن ماری کبیر د افغانستان د شاهي کورنۍ له اولادې څخه ده. هغه د امان الله خان او ملکه ثریا لمسۍ ده. ملکه ثریا په هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو او دفاع په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي. ماری کبیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د متحده ایالاتو په کانګرس کې د کار کولو پخوانۍ تجربه هم لري. د هغې د کار د جزئیاتو پر بنسټ چې خپاره شوي دي، ماری کبیر د متحده ایالاتو کانګرس ته د بهرنیو چارو کمیټې د سلاکارې په توګه تللې ده چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د وتلو پروسې د څارنې بیاکتنې مشري کوي. پخوا د بایدن ادارې د افغانستان په مسله کې 2 دریځونه درلودل.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي خو سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ را راستنېدو سره د دې څوکیو برخلیک لا نه دی ټاکل شوی. په ورته وخت کې ځینې شنونکي او پخواني ډیپلوماټان د ټرمپ ادارې دا نوی اقدام د افغانستان د مسئلې په اړه د پاڼې د بدلولو نښه ګڼي. این خانم یک ماموریت منطقوی دارد و افغانستان بخشی از اون می باشد و امیدوار هستم که افغان ها از این فرصت یک استفاده خوبی کنند، رابطه داشته باشند تا از وضعیت فعلی افغانستان را با خبر بسازند تا معلومات درست برای این خانم برسه و میتونه که اونا شاید در آینده یک رول بهتر را بازی بکنن که با نفع افغانستان باشد. تر اوسه پورې د ټرمپ ادارې د افغانستان په اړه کومه ځانګړې پالیسي نه دی اعلان کړې، خو ټرمپ په دوامداره توګه د پاتې امریکې تجهیزاتو او وسلو بیرته ستنولو باندې ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د چارو د پرمختګ لپاره د ټرمپ په اداره کې د امان الله خان د شاهي کورنۍ د یوه غړي شتون ظاهرا دا د هیواد د خلکو ترمنځ نوې هیلې رامنځته کړي دي. د امان الله خان شاهي کورنۍ د افغانستان د اصلي نړۍ سره د یوځای کولو لپاره د هڅې تاریخ لري. په کابل کې د افغان قزاق سوداګریزه کمپلیکس یا مرکز پرانیستل شو. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت وایي چې په دې مرکز کې د افغانستان او قزاقستان 400 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړي او موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ښه کول دي. طالبان په دې غونډه کې د روزا اوتنبایوا وینا خپرانه کړه. په کابل کې د قزاق افغان سوداګریز مرکز غونډه. دا غونډه افغانستان ته د لوړپوړي قزاقستاني پلاوي له سفر وروسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د دواړو خواو سوداګرو او پانګوالو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ سوداګري 22% زیاته شوې ده. ما انشالله تعهد بین هم بستیم که مرکز تجارتی در کابل هم داشته باشیم و یک مرکز مهم تجارتی در آلماتا داشته باشیم که تجارای افغان بتونن به آسانی و مردم قزاقستان بتونن به تمام کالاهای افغانستان در شهر آلماتا و همچنان مردم افغانستان دسترسی بسیار آسان در شهر کابل به کالاهای قزاقستان داشته باشند. 25 قزاقستاني شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له قزاقستان څخه غواړي چې دې هیواد ته د افغاني توکو د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې کړي. اتاق تجارت حاضر است که با اتاق تجارت ازبکستان یک قرارداد بسیار خوب امضا بتانه تا بتانیم بین دو کشور در کنکتینگ از این هم زیادتر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میخه که با اتاق تجارت ازبکستان کارهای جدی عملی را بکنه. د قزاق افغان سوداګریز کمپلیکس یا مرکز غونډه کې د یوناما د مشر په ګډون بهرنیو میلمنو هم ګډون کړی وو. خو د طالبانو د ادارې لاندې ملي ټلویزیون د ځواب بایوا وینا خپرانه کړه او یوازې د طالبانو او د سوداګرۍ خونې د مشر ویناوې خپرې کړې چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو غوښتنه یې کړې وه. اوسم سولانټ اقتصادي خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان سوداګریزې توکي د روسیه اسلامي نړۍ کازان فورم تر نامه لاندې په 14مه نړیوال اقتصادي فورم کې نندارې ته وړاندې شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د اقتصادي پراختیا وزارت له قوله راپور ورکړی چې تاتارستان هوکړه کړې چې افغان توکي نندارې ته وړاندې کړي او دا موضوع په ځانګړه پاملرنه راجلب کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کاپولو ویلي دي چې د کازان فورم په څنډه کې به د روسیې او افغانستان ترمنځ یو لویه سوداګریزه فورم جوړ شي او د روسیې د لومړي وزیر مرستیال او د طالبانو په لوړه کچه به په دې فورم کې ګډون وکړي. ایران غواړي له افغانستان څخه غوښه وارد کړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست موضوع د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالداري مرستیال وزیر سره په یو غونډه کې وړاندې کړه. په دې غونډه کې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی د ایران د ایکسپو 2025 نندارتون کې د افغان سوداګرو د ګډون غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دا اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي.
د ایران د سفارت سرپرست زیاته کړې چې تهران چمتو دی چې په افغانستان کې د اوبو لګولو په عصري سیستمونو کې پانګونه وکړي. نن د اپریل 22مه د ځمکې ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما د دې ورځې په مناسبت پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې افغانستان له 3 ګونې بحران سره مخ دی. موسمي بدلون د ژوند د تنوع له لاسه ورکول او د هوا ککړتیا یونما ته زیاته کړې چې ځمکې ته د روغتیا بیرته راستولو ته اړتیا ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اغیزو په ځانګړه توګه سیلابونو او وچکالۍ سره مخ دی. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 1.40 افغاني، 1 یورو 8.35 افغاني، زر ایراني ریال 1.15 افغاني، زر هندي روپی وسو 15 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.43 افغاني، زر پاکستاني روپی 240 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د غزې په ټرانګه کې د اسرایلو سخت بریدونه دوام لري. د فلسطین د ملکي دفاع سازمان وایي چې ډېر د استوګنې سیمې په نښه شوي دي او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزې په ټرانګه کې د اسرایلو د درنو بریدونو دوام. د اسرایلی پوځ د هوایي بریدونو له امله د تیرې نیمه شپې راهیسې څه کم 25 فلسطینیان ووژل شوي دي. د فلسطین د ملکي دفاع سازمان په وینا دغه بریدونو د غزې ښار خان یونس او جبالیه پنډغالۍ کې د استوګنې سیمې په نښه کړي او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په جبالیه پنډغالۍ کې 15 کسان چې یو ماشوم او یوه ښځه هم پکې شامله وه د کډوالو د استوګنې په یوه خیمه کې مړه شول. د الجزیرې په وینا په خان یونس کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د اورلګېدو له امله 11 کسان په خپل کور کې وژل شول. د غزې ښار په لویدیځه برخه کې هم د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ 7 غړي ووژل شول. همدارنګه د جبالیه ښاروالۍ د موټرو د تمځای د بمبارۍ وروسته د بلډوزرونو په ګډون درانه ماشینونه چې د کثافاتو د لرې کولو لپاره کارول کیږي ویجاړل شول. له دې سره ملګري ملتونو یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. دا څرګنده ده چې په غزه کې د مرستندویو کارکوونکو په ګډون ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د دوی ټولې کیسې په خبرونو کې نه دي راغلي. یو ځل بیا موږ د ملکي وګړو د ساتنې د جرمونو د پای ته رسولو د هغو یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو چې تر اوسه د حماس په منګولو کې دي، د غزې د پولې د بیا پرانیستلو او د اوربند د بیا ټینګولو غوښتنه کوو. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو پوځ عملیات دوام لري او یو شمېر خلک نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د اسرایلو پوځ د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. د هغه سړي د کور په ګډون چې تیر کال یې په خپل موټر یو اسرایلي وهلی و. په ورته مهال د دوشنبې ماښام زرګونه اسرایلي لاریون کوونکو یو ځل بیا په تل اویو کې د بنیامین نتنیاهو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو شعارونه ورکول او د اسرایلو د لومړي وزیر د استعفا او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره یې د سمدستي هوکړې غوښتنه وکړه. د یرغمل شوي کورنیو او لاریون کوونکو د یرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو په بدیل کې د جګړې د پای ته رسېدو او له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اوس هم د لوبو نړۍ. په هرات او پکتیا ولایتونو کې د لسګونو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د هرات په رباط سنگي ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو د یو بل په وړاندې سیالي کوي. په لومړۍ لوبه کې طوفان رباط سنگي اتحاد لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه. په همدې حال کې 14 لوبډلې په قدیر ښار کې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د دې 10 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې منګل آباد او حاجیانو لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوي او دواړو لوبډلو لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسول. د الاتحاد لوبډلې د الاتفاق په وړاندې 3-2 بریا او حلال د الشباب په وړاندې د بندېدو سره د سعودي عربستان د مسلکي لیګ د نوملړ په سر کې خپل مکشتوب 6 نمرو ته زیات کړه.
الاتحاد چې په خپل وروستۍ لوبه کې د الفتې په وړاندې ماته خوړلې وه، له دې بریا سره یې نمرې 8 ته ورسولې او د اتلولۍ په لور یې خپل ځان کلک کړه. د الاتحاد 3 ګولونو د دانیل پریرا، کریم بنزیما او حسام اورا لخوا ووهل شو، په داسې حال کې چې د الاتفاق یو ګول د دانیل لخوا د لوبې په وروستۍ دقیقو کې ووهل شو. الهلال بیا د الشباب په وړاندې 2-2 مساوي شو چې له امله یې د نمرو د کمیش فرصت له لاسه ورکړه او د اتلولۍ چانس یې لا کمزوری شو. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شي او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅاري. الله پامان.